خانو دې پانچې کوله وه وای دې خبره ولې نه منې سوالي ته پته څنګه ولګېده چې زه ته یې پانسي کوم دا څنګه خبرو یا الله خدایه دا څه چل دی دا چې ماته کوم شی بوتل پوزو ته ونیو او ته نشه شومه هلته پرې ونیمه دا زه یوازې پرېښودم او که چېرته ادب یې مو خوړلی وی وخت پر سپرې ته ادب نه کولی ته زما خبره خو واوره که نه زما خوږې کجوري زما خوږې کجوري د عطرو بوتل د عطرو بوتل خو پته نشته چې ته ولې بې وچټوې نو هړتال یې کړی که نه هړتال یې کړی او دا چغې والي چې موږ له نور هم د مریضانو نه د سټ پرېښولو اجازت راکړي دا چغې والي به زه به مړ ژوندی شوی وې که ته مړه شوی وې شکر دی چې ته اوس چې راغلې پرېږده بلې دا خبرې مه کوو زما په زړه څه تېرېږي غاښ مې خوږېږي غاښ مې خوږېږي زه وګورې سم شه سم شه که مې غاښونه ولې وباسمه زما مزل همدلته مېلاوېږي ولې نه وایي تا نه ذات وګوره تا نه قربان همدلته به سره مېلاوېږي ځه بچیه ځه کور ته ځه دا چنغلي ځه کور ته کې روان دی دا سوي دا دې پساړو ماته خلاص کړه لاره تاسو دې غرقه یادی پاجوخانتی اشنا بودو نوینما او پتودو دودو سپوکه سدنگین خوبو نوینما مړه دا څه په چاخو کې ناست دی سړیه دا کوم ځای کې ناست دی مړه ځان هم درته بدې نه ښکاري چې دې ځای کې کښېني سړیه سړیه ستا انتظار مې کومه نه داسې کار دی ته دا خبرې پرېږده کیسه راته کوه څه جادو شو څه چل شو ته په خدای باندې اعتبار کې په الله اعتبار کې داسې ښکارېده که نه لکه چې د مخکې نه چا خبر کړي داسې وې نو زه دروغ یم ډوډۍ ته وګوره څه داسې طریقه راته وښیه چې د دې اوږې دې غوټې نه خلاص شم او دا نسواري راله رشته راکړي د خدای خاطر وکړه یاره یاره ګلابي خفه کېږه ما زما خو په دا یو بل شک دی ولې زما خیال ته به دې ښه خفه کېږي مړه وایم چې مخکې له راغلم چې چکونه پې ونه کوم وایي ته پرې خفه کېږي ستا دا ماتښتې که څه دي مړه په خبره اړو پوهېږې نه سړیه بس خفه کېږه بس پوه شوم در باندې مې زه مې در باندې ډېر خوږېږي زه مې در باندې ډېر خوږېږي ویم چې په چغو در سره وجاړم داسې کار دی که نه وایي داسې څوک کوي بس رايات شو داسې کار وکړه که نه ستا هغه تنقده نه ده د اوبې غوټۍ د هغې هغه پلار هغه به یې تاوان کړه نه چې زه هغه غوا کړم دا غوا به تړمه کوم ځای کې زه دا راته اوهو یو خو ته په خبره نه پوهېږې غوا درته نه یادوم غوا به یې تاوان دي دا وایي پټ یې کړه پټ ما پوهېږم په دې پوهېږم چېرته یې پټ کوم ځای دی کوم ځای ته یې بوځم دا راته وایي مړه بس ټیک شوه مونږ کلې راوایه هغه شلېدلې کټ نه یې کټمن وایه هغې به یخه کلک کلک وتایه آفرین او خوله به مو له وتاځي که نه او لوټه به ژوکه واستې چې پلار مې دله غواکزې دي او پوره دې که لپی راواسته وه کنې پلار دې مړ شو زه خو یې ډېر غټ بدماش یم خو دا نو چې دې که لپی راواستئ که نه نو هغه به ته د شمایلې پلار له ورکړي نو د شمایلې پلار له به روپۍ ورکړي او هغه به شمایله تاله درکړي آفرین مړه چې زما دپاره دې کوم سوچ کړی دی که نه مولا دې دا سوچ په هغه ځای کې په کار راوله چې کوم ځای کې دې اړخ لګي بس څه چل کوم څه چل زما یم په ایمان درته ما زه مې بیخي کار نه کوي پوهېږم دادا بیخي کار نه کوي خیال که خیلی تازه دم یاد هم کار وکړو سالم بشې ډېر قسمتي دي بچي زما د دې زوی خو مازغه خراب شوي دي ته اوس وګوره څوک دونه لوی رقم ګاډې او بنګله خپلې لور له ورکوي لکه د محتاجم پلار چې موږ نه راکوي دا څه دا خو لیوني شوي دي چې په شمېلې پسې ګرځي
همدغه غم خو زم جاړم که نه ښځې ما خو وی چې موږ به د خیره مالداره شو او بیا ماتابو ته چله په ښایست کې خو کمه نه ده که نه څو شو چې قد یې ورکړو د خیر د واده نه بس به لوړی شي آفرین چې په تا شه نه هسې به لوړه شي ولې مونږ به یې راکاږو څه پرېږده پلاره چې به خبرې تم کې اوږې شوې یم یاره مورې خو زما مزغوله پلاره یو خبره راغلې ده څه د وږي د څه دی د غوټې غوټه څه ده لارې چې دی ماتابو د دې پلار اغوا به تاوان کوم بیا نو بیا څه بیا داسې که نه چې 3 کروڑ روپو دپاره به زه لاړ شم او لور ته به یم چې 3 کروڑه روپۍ راوړه او راشه بوی ته ګینې خدای راسي چې الالو مې دله سمې دله په چټو کې ټاکو به لکه د سوار نه نو که هغوی پولیس ته ووایي او ته وپېژني نو بیا ماړه مخ به مې پټ کړی نه څه ولې زه لیونی یم زه نه پوهېږم څه او بیا چې کله پیسې ماله وروړي ګورکه به په سر کړم که نه چې ګورکه په سر کړم نو هغې به دا خو زنانه ده بس شک به په بل چا راکړي او ټولې پیسې به وروړم د شمالي پلان نه به یې ورکړم او به د دې سر خوړلې نه به چې کوم دی همیش دپاره خلاص شم چې سوچ خو دې ښه دې خو څوک در باندې پوه نه شي نه یاره زه دومره ورې مچی نه یم خوړلی صرف ته مې خبر کې پلاره مورې زه کمرې ته ځم او بس ښه ګرم مساله نه ګرم مساله مې ګرمه روټۍ رانه روړه چې ویې کړم دا څه چل دی که نه چې زه جواد پسې ورځم ته به د روټۍ کې دي زه جواد پسې ورځم او ورته ویم که څوک درته ور ډېره موده وایي که نه چې د کور نه بهر راونه ځې ټیک ده که نه زه ورځم زما د وزیر مازغه خراب شوي ما د دې وخت یې د شمېرې پلان او نسواري له بې وکړي خو دا پیسې خو زما په هغې نشي پېرزو زه ښه ځم چې سپي له روټۍ ورکړم پلاره ته به زما واده کله کېږه لورې پیسې کم دي چې ستا واده پې وکړم هم مه کوه پلاره دې ته مې جوړو د واده نه پس مې پیسو پسې ړنډ نه وم خو د کروړو نه خو ما ته لرې نه اورېدلی خو لیدلې مې لایقې دي لورې کال خو صبر وکړه بیا به راکاږو ته خو یو کال یادې 3 کاله خو به صبر وکړم یا به شي بیمه ډېره په مشکله د کوره راووتم پلاره ته داسې ناست دی لکه د څوکیدار چې اوبه هم څکم نو راپسې اواز وکړي ای څه کې مړې د داسې پلار دی څه خو ته بلکل فکر ونه کړي ته داسې وګڼه که نه چې زما او ستا واده وشو ها ولې 3 کروڑ روپۍ دې پیدا کړي څه مخې سره هغه څنګه ما یو سوچ کړی داسې زبردست سوچ مې کړی دی که نه دا د اوږې غوټه نه ده پلار خو یې ډېر مالداره دی که نه بل کار ورسره نه کوم تختوم یې غوا کوم داسې کې ولې څه کوم چې زه دې دا پلار وتښتوم که نه او بند دې کم که نه بیا به چټۍ ورپسې ورولېږم ورته به ویم چې 3 کروڑ روپۍ راولېږه د اوږې غوټې اله دې دا پلار پرېدم ګنېدلی خمبیره کوم لکه د وړو دله داسې هغه ګمه او ګورې لاش به کور لکه روړم په کوره چې پیسې روړي و که نه هسې نه یم چې ته پولیس ته نه خبر نه شي دوی دواړه به ګیر شي نه ماړې زه داسې وړې مچی نه یم خوړلې څنګه به ګیرېږو او داسې کارو که ته یو 10 روپۍ راکړه بوجۍ پې اخلم زه مړه خبرې د کروړونو کې 10 روپۍ هم درسره نشته نو بس اوس مجبوري ده که نه مړې بس تا دې کې رانه پس هم ډېر شو والم 3 کروڑ روپۍ والم پکې 10 روپۍ دي وابه لیکل مړې څه دا خو نه تاسو بل بېغمه شوس ښه خدای دې په خپل میشن کې کامیاب کړم ته نشي څه به کېږي تیار د مچ کولو دپاره او د ګولاک نه د مخ پټولو دپاره به اوس په ځان څادر واچوم چې جواب پسې لاړ شم سره مېلو شم او تا ته ډېر ضروري خبره ستا د لون نه تا ته پټه وکړم نو ولاړ څه دی راځه که نه جواده بچو اوس به زما په کیټ کې پروت دی چې تر څو د 3 کروڑ روپۍ لور راوړي نی که نه په والله کې دې پرېږدم مړه الله
لکه خپل کور ته یې بوځم خپل کور کې کوټه کې مې بند کړو که نه خوله مې داسې چل دی که نه اوس زه ورځم هغه لور ته یې وایم چې 3 کروړه روپۍ راوړه ګینې دله مې ته کوم تو کور چې روډي وکړه پورکه راوړه ما د پورکه راوړه چا پورکه راکړه پورکه راکړه چا راکړه سوچونه پرېږده مړي سوچونه کړي ما دپاره پرېږده سوچونه راځه راځه الله ته پکې خیر واچې فرینشه او پتاشه ما دې سړی م غوا کړم او بیا دې ورله تعالی نه ګوري و غیب یم دا ستا کار دی په غاښ مې دا دوسریا ډاکټر درته یم نه ښه ته راته ووایه چېرته یې بولي بس داسې ځای کې مې بند کړی دی که نه چې پیریانو ته به م پته نه لګي د خیر سره دا به څه چې څه یو ښه یو به نو تاسې کار دی که نه زما د غاښ دې درد کوي څه دی که نه دلته ځه راځم بس ورځم دغه له ورځم نسواري له ورځم د خیره سره پوه شوې نسواري سره خبره کوم بېرته ځه او ورته یم چې هفته کې دننه د دنه به ته 3 کروړه روپۍ درکوم د خدای په فضل سره مزه په مزه ژوندي په مزه نسواري کاکا دی ته بغیر اجازته زما کور ته که نه راغلې بغیر اجازته به زه راځم او خامخا به راځم نسواري کاکا نسوار دې نه خرڅېږي او ځکه نه خرڅېږي چې د تماکو په ځای پکې د ګډو بیزو وچې ګړې دا ټول خلک در باندې قبلو او اوس د دې لور په ساتمانه 300 روپۍ غواړي ګرانه په آرام کښېنه 3 کروړه روپۍ زه نه غواړم مولا خو دې دا خپله د خپلو نسوارو ډکه کړه ته وې امین حکم کوه حکم وکړه اوس دله د خدای په فضل سره 3 کروړه څه چې 10 کروړه روپۍ دله وړم دا ته زه څه ښکارم ووایه ووایه کوم ځای کې زه بنګله واخلم ولې رقم دې پیدا کړو څه وایم دا سړی مې وایي که نه چې 3 بنګلې دله واخلم او 3 کروړه نه چې 6 کروړه دله درکم خو د زړه منم نه منم د زړه هیلې دې زما سترګې چتې کړې ګلابه ګلابه بچې ولاړ کړی راشه ما سره کښېنه راشه ما سره څوک کښېنه زما بچې راشه غلی شه زه داسې سپېره او سپږن سخر سره جوخت نه کښېنم دا صوفه ده دا صوفه دې ته وایي نه بچې غوسه کېږه مه راځه ته کښېنه زه ځم چې تا له بوتل وړم که زه صوفه به هم درته بله راوړم کښېنه بوتل وروړه او د ځان غوندې راولولي دا نه منډه که ځه ځه منډه که باقي ګلابه تا زما دا سلولو دپاره ډېر څه وکړو خو تا راته ووایه چې دا دومره پیسې تا د کوم ځای راوړې اغوا برای تاوان ولې تا ته ما ویلي نه چې د جواد کاکا اغوا کومه اغوا کړې مې د خیره سره اوس ورځم او چټ مې ولې لیکلی دی که نه ورځم او لور له یې ورکوم ورته یم چې 3 کروړه روپۍ راوړه ګینې دا پلار د الالومه پرېږدم یې نه اوس خوشحال اوسه د خیره دا چل دی پلار بوتل وړي که نه ماله زما په ځای توس کړه دې اوس کړه ګلاب زما دپاره څه سوینې
هغه وایي که نه چې ماله د 3 کروړه روپۍ نورې ماله دا پرېږدم پیسې به ما درکړې وي خو څوک هم زه د 10 بچو مور یم همدا چټ راکړی دی زه خو چې نو یم تښتولی نه ته چې نه یې تښتولی نو بیا ما څوک وتښتولم یلکه ټوکې مې سره کړې معاملې که نه ما ته معلومولې پلمان درته معلومولې دي معلومولې مې خبرې ولې خبره ځان فکر خبرو هغه دغسې د اوږې غوټه کور ده اواز کوم ته نه بیا به ورته لیدلې کوم معلومولې مې خبره ووایې چې داسې ټوکۍ را سره کوله خدای دې خو به ته زما کار تا خو زه وجلې یم د خپله لاسه په دې بورې کې دې بند کړې ومه زه دې وجلې یم وای ښځې وای خدایه ښځې دا داسې اولاد دی خو باسې داسې اولاد خو خدایه چا نمبر نه کړي چې مال یې راکړي دي لاړه شه ښځې او یوه پتیله چای رانه پخېږه ویل مې بند کېږي ساه مې خېږي زما دې توبه مړې ګلاب ستا پلاره غواګولو دا 3 کلونو لوبو ده زما پلار یې غواګولو او که نه او چې ستا د پلار نه 3 کلونو روپۍ اخیستې وې که نه نو هغې نیغې د شمایلې پلان له ورکولې او شمایلې تې بوتله ورسره یې واده کولو دې لاټې ته چغې محمد مخکې کله مې یو شوې وي او دې پټې ده چې خبر کوم ګلاب ستا د پلار په دس کې پټ لارو ده ټولو ولې سوچ اخیستې ما چې ګلاب به اوس موسه کوي ګلابه دا ته په ځمکه ولې ناست یې پاس خبره کښېنه زما پروپټي زما ته په ځمکه راغلې بیا په کوټه کې نه زما پروپټي زما خبره کښېنه کښېنه دا چې تاسو کښېنه نه مجلس کېږم ولې 3 کروڑ روپۍ دې راو نه دي
نو بیا څه لپاره ناست دي په کوټه ته لاړه پاته کې نه داسته در باندې ماتوم پاته نه نو ما خو د 3 کروڑ روپۍ روړي که نه ما د اوږي غوټه نه د هغې پلار مې اغوا کولو که نه نو په غلطه کې مې خپل پلار اغوا کو هغه مې ورته ټولو درته وایم پاته کې نه داسته در باندې ولا نو پاته دلته څه کې میلمه دی دا میلمه به داسې دروغجن دوکهباز ما ته وایي چې لوټونه په بیت کې لامده پراته دي وچوبی دوکهبازه دروغجنه وځه درته وایم وځه پاته ماشومېدي خفه کېږه ما 100 کاله که بس وي که نه نو دا 3 کروڑ روپۍ به درله زه وړم ته به ګورې درته وایم ټکله موزه کنه لاره پسې رسته ګوري دروغجن دوکهباز یو داسې دروغجن دوکهباز زلمی ما د په زندګۍ نه ولیدلی بس که کنه دا چې ډېره غوسه مه کوه اوس به در باندې چلې شي کمزورې بیا مه ته غلی شه چې نه یې ته غلی شه ما ته چل وکړی چپ چپس چله دوکهبازه پلار ناجوړو زنکدن یو کنه سلګۍ والي نو مې زه خیر دی اخري دیدل مې وکړم بیا به نه راځم دا بیا به نه راځم دا زما ریټایر سخر وکړه سخر مې نه ریټایر نه دا دروغ دي مکمل دروغ دي ما خو خپل پلار اغوا کولو یاره ښځې اندازانه دې سمه زیتونه ترور جوړه کړې د هر وخت یې کشکل جوړ کړي ته راپاسه مړې راپاسه زه خو وایم چې دې دوی له زر تر زره دا واده وکړو چې دا کروړونه روپۍ هم کور ته راشي که نه الله دې کړي چې داسې وشي اوس چې خدای ګلاب راولي امین وایي هغه د زوی مې راغی دا خبره ګوره ډک به مې ګوره پوزه به مې والوځئ که څه کوې یاره لکه دانې زه خو تا خو زما دا یګوب دې ځمکې ته را ګزاره کړه بچې داسې به دې نه کړ سره واده کوم ما دا خبره کوله ما دا ویلې چې زه که واده کوم که نه همدا سره به واده کوم ماشومان خو نه دي چې نه به پوهېږي مړه ټول د تمانچې عمری سرخوړلې دا تمانچه خو کې ده که نه ټیک ده ټیک ده انګورې ښځې نیټې له به ځو دا تماشه کې والي چېرته مونږ ونه لګو یاره چتې کې د خدای نه بس ځکه نه زه ټول ته لږ مونږ ته مهنت کاري کوو بس مونږ به دب شو نیکې له به دب شو که نه پوه شو بیا به چې کور ته راشي زه هم پاک وینځه مړه په لاره کې چېرته بل ډزولي کې چېرته ژړی کې به پروت یاره صحیح دنګ نه صحیح یاره دا سلدار کیا ده بس ګلاب له ټوله د موجه ورکو که په دوه ورځو کې 3 کروڑ روپۍ نړي شمیله تاله درکو داسې کې داجي زما جوړې تباه کړي غلی شه څنګه ویل چې په بینک کې مې پیسې پرتې دي دروغجن دوکهباز ویم که دا ځل راغی که نه نو ټوله د مهلت ورته ورکوم بس راځه ستا خبره کوله راځه او دا ته دلته څه کوې دې ما راغوښتی دی
تعاله زه پوره د 2 ورځو مهلت در کوم که 3 کروڑه روپۍ دې راته راونړې خیر دی 50 لکه روپۍ راوړه چې اعتبار مې باندې راشي او که دې راونړې نو زه نن اکبر له ورکوم ټول جایداد به پسې ګلابه څه چل وکړه فکر مه کوه دا د زوس د اوږې د غوټې پلار له ورځمه منت زری ورته کوم او ورته یم چې فعل ماله 50 لکه روپۍ راکړه اخر زوم دی ورځم ده او که 2 ورځو کې دې راونړې نو بیا بس ای خدای دې بې خو باسه ته زما پر 50 لکه روپۍ نشي پیدا کولی څوک دا لاړم ستا دې لاړم چې څه کوم اکبره بچې ته خپل ځان تیاروه دی ما ته معلوم دی 50 لکه روپۍ خو څه چې 1500 روپۍ نشي پیدا کولی او خیره خاله کاکاجي لاړم چې به دا تیاریانې شروع کړم تاسو له د رکوع ګنټه وکړم دوه لکه څنګه چې مال راکړې ده جواد وروره دا راتلونکي کې دوه به صحیح دي که نه بابیګانې ویم چې څنګه ستا خوښې نو زما خوښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ګلاب مجید بخیر راځه کېږه راځه او مبارکه شه نیټم کېښوده خدای دې وبخه ما ته هر څه قبول دي خو فی الحال ما ته د 50 لکو روپو ضرورت دی مهرباني وکړه صرف او صرف دا 50 لکه ماله اډوانس راکړه پیسې ډېرې غم مه کوه ونیسه دا 15 روپۍ نه نو ایله بیله 15 روپۍ دا 15 روپۍ نه ځکه درکوي چې ستا په شانې غوړه خوله ماله چا نه دي لیدلي نه نو دا ډېرې نه دي بس ډېرې خبرې مه کوه نورې خبرې به راتلونکي پاتې کوو یا الله یا پروردګاره دا په څه چینجي دې اړولې یم پروردګاره یا الله چې ګلاب به څه کړي او که نه خدایه هغې په خپل میشن کې کامیاب کړي خو حیرانه په دې یم چې دا چرمښکۍ پکې د کمې راووته ایسا ګلاب خان دی خیر دی اوس به نورم خدای خیر کړي بالکل به زما دنیا ورانه کړې ته بې ګناه راګیر کړې هسې مې بې ګناه راګیر کړې ده ته لاړ څه خو زما دنیا ورانه ده او ته چې بې ګناه دې راګیر کړې دي دنیا ته ځان په خپلو ورانه کړې ده ښه اوس چې زما پلار یې نه مني نو موږ څه وکړو پیدا کړې دي 50 لکه روپۍ څنګه پیدا کړم زه خو ورلم نه 50 لکه روپۍ ماله ده که نه د اوږې غوټې ماله 15 روپۍ راکړې که ستا پلار په دې 15 روپو رضا کېږي نو وله ورکړه خفه نه شه بره د ده خو سرسام شوی دی چې پیسه باندې کې ووایم ولې مې پیسه درنه کې ووالې دویمه چې څوک چې درون سم او ساده نه وباسم ته چې څنګه تاسو مې خبرې نشته تا ته وایم شمالي چې پیسه باندې کې ووایم زه خو ته په ټول جایداد خپل ځان هم خرڅوم او په دې 50 لکه روپۍ نشي پیدا کولی نه نو چې ته د دې لپاره باندې ټول جایداد خرڅوي نو د جایداد خیر دې خرڅ کړه پیسې مالې راکړه زه به ورسره واده وکړم او چې واده وکړم واده نه بس ماله پیسې واله او زه به څه کوم زه به چولې خرڅوم نه ستا دپاره غم کوم که نه هغه چونډې سېسته که څه دی هغه دوږې غوټه هغه ته زه رضا کړم بس هغه ته وسپارم کیسه ختم هغه به ما ته وسپارې هغه دې شته مبارک شي ښه ما دغه مه راکوه دا څومره و چې ما د هغه مه راکړو دا خبرې کوي ته د ما یارې دې دپاره چې کوم دی نو جایداد خرڅې او ما دپاره نه خرڅې ما نه راکړې نو هغې نه تپوس وکړه چې هغه دلته څه چل وکړي هغې ته ووایه که ما داسې دی تعویل مې ولې تعویل مې ولې ته په خپله تاویږي اوس خو دې به خوله ووامه شمالي ته وګوره خو دې سم که ستا خاطر کوم که اوس به مې واده هغې نه تپوس وکړه چې چل وکړم نه نه نو څه چل وکړم ځه اوس ته ووایه کباب څنګه خرڅ کړه کباب خرڅ نه کړه ځکه نه مینت ته کوم که نه ځکه زاري ته کوم یعنې بس ما ته مه ګوره اخوا ګوره پیسې نه راکوي او دې دپاره جایداد خرڅوي او ما نه پیسې نه راکوي شمالي دې خولې ته یې خو ګوره دې خولې ته یې خو ګوره ما دې خولې نه یې څه جوړ کړي شرم وکړه دا غټه تنې دې نیولې که ډیوې په شمخله دې نیولې
خو وایي که نه لکه ټي وي په شان خولې دې نیولې ده مړه بس خلماسي ته نه غواړم دا جیدان مال راکړه بس خرڅې کا پیسې مال راکړه چې واده وکړم بیا به درکړم نه راکړم ولې دې واده ما وشه خو بالکل نه کومه ده ليه؟ چې دا واده وینا چا چاته پلاره دلته زموږ د څو چې تاسو ته وینا کوي ګورې چې ستا واده وشي که نه نو ایله به مې ستومانې وځي دادی دا لوڼه په پلار باندې ولې بوج وي نه بچې نه لور په پلار بوج نه د پلار د کور ګل وي په هېڅ چا یې پیرزو نه شي خو دا رواج داسې دی او لوی چې ستا کور آباد شي نو دا د خوشحالۍ خبره نه ده پلاره زه خو یم ته ما سره په ډولۍ کې کښېنه لکه د سټپنې باندې ځان سره بوځم او ما سره به نه لورې داسې چېرته کیدی شي زه تا سره څنګه په ډولۍ کې کښېناستی شم ولې نشي کښېناستی نه لورې ته دا خبرې پرېږده خو داسې کار وکړه چې هغه خپل ټولې کپړې دې راغونډې کړه سبا دې جنګ دی لاره مولا خو دې په ترشر کې لکه د بوسو الوزو د بوټو چې یو دانه غنم هم دنه پرېږدي پلاره وایي خدای نسواري مولا خو دې په خپل لنګرۍ کې د نسوارو په لنګرۍ کې میده کا میده ګوره بچې په خپل قسمت باندې صبر وکړه دا بیا ستا په قسمت کې لیکلي او دا بړانګې نورې پرېږده که دا چې دغسې ویې کړو په ایمان چې دغه د واده په ورځ راځم او دا دې کټنې دې اړوم ګوره جلا ماله په دې راځي چې بچې سره مې واده کېږي بچې سره خدای داسې چوخاندي که نه ته به یې لکه منګک چوخاندي یا وي چې سرحیات وي نو ټوپۍ ډېرې کېدای شي دا پچه مړه شي بیا به زه بیا پخپله رونیسم په چټو کې به میده کړم خو بیا مغه نه دی خدای دې برباد کړي دا نسواري دا خانګون نسواري ځه بچې نه راکوي شمېله نه راکوي نو پخپله ورته پرېږدئ که نه بچې راکوي ځه بچې هله ټوله دنیا ختمه شوه اوس که 50